سلامونه دوستانو، تمه امید لرم تاسو به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. نن مې درته یو نوی د پری ماینینګ د روبي په نوم یو پری نیټورک راوړی چې موږ تاسو په دې کې کولی شو پری ماینینګ ترسره کړو او کله چې لانچ یا لیز شي هغه کې بیا موږ تاسو کوم ټوکن چې جمع کړي دي هغه ویډرا کړو. دوستانو څنګه به د لینک پیدا کوو؟ دا ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته، زموږ ټلیګرام چینل کې هم شته او زموږ واتساپ ګروپ کې هم شته. دوستانو نو دغه ډول ته یو لینک مو تاسو دوستانو وینو، تاسو به په اپلیکیشن لیک باندې به کلیک واخلئ، زموږ ریفرل کوډ به مې تاسو لپاره ویډیو کتلو لینک به مې دوستانو کله چې په لینک باندې کلیک وکړئ ډایرکټ پلی سټور ته بوځي. کله چې پلی سټور ته بوتلئ دغه اپلیکیشن به تاسو دوستانو په خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ. کله چې په خپل موبایل کې دغه را ډاونلوډ کړئ نو بیا به راشئ دوستانو صفحه به تاسو ته راخلاصه شي. موږ نوی اکاونټ په دې کې جوړو، راځو په دغه راجستر باندې کلیک اخلو. کله چې راجستر باندې کلیک وایو دوستانو راځو راجستر وې د ګوګل باندې کلیک ورته اخلو. کله چې پرې باندې هم کلیک وایو لږ منتظر کیږو تر څو موږ او تاسو ته اوس په دې کې یوه بله صفحه راخلاصه شي. نو لږ دوستانو منتظر کړئ. تاسو کتلی شئ خپل جیمیل نه درته راخلاصېږي، یو جیمیل په دې کې تاسو انتخاب کړئ. زه مثلا راځم یو جیمیل انتخابوم، تاسو به هم راشئ یو خپل جیمیل به انتخاب کړئ. دا یوه ډېره بهترینه پروژه ده دوستانو، حتما تاسو هم د دغې پروژې څخه ګټه واخلئ، ځکه چې لکه څنګه چې پای لیست شولو همداشانتې د دې پای وروسته ما تاسو ته د بي نیټورک په نوم هم یو اپلیکیشن معرفي کړی دی. راځو په دغه کنټینیو باندې دوستانو کلیک اخلو. کله چې په کنټینیو باندې کلیک وایست لږ ورته منتظر کیږو تر څو موږ تاسو دغه صفحه هم راخلاصه شي. نو موږ ته اوس په بله صفحه هم دوستانو راخلاصه شي. تاسو کتلی شئ موږ ته دغه پوره معلومات راغلل چې زموږ رجسټریشن په دې کې دوستانو وشي. نو راځو په دې کې لومړی خپل ایمیل اتومات راخلي. په دغه ځای کې تاسو یو خپل ریفرل کوډ دوستانو ولیکئ. د یوزر نیم دی دوستانو، تاسو به راشئ خپل یوزر نیم به ورته ولیکئ. نو زم راځم مثلا یوزر نیم ورته لیکم. راځو په دغه هیوادونو کې دغلته خپل افغانستان هیواد ګورو. نو را به شو افغانستان، تاسو کتلی شئ دغه دی پیدا شولو. په دې باندې کلیک اخلو او راځو یوه د موبایل شماره ورکوو. کله چې تاسو خپله د موبایل شماره ورکړه راځو یو پاسورډ ورکوو. هماغه پاسورډ دلته بیرته بیا تکراروو او بیا دغه کمفرم نښه باندې دوستانو کلیک اخلو او بیا رجستر کوو. لږ منتظر شو تر څو زه دغه ویډیو سکیپ کوم او پاسورډ ورکړم. ښه دوستانو نو ما خپل پاسورډ هم ورکړی. راځو په دغه رجستر باندې کلیک ورته اخلو. نو لږ ورته منتظر کیږو تر څو موږ صفحه جوړه شي. تاسو کتلی شئ بالکل دوستانو. راځو په دغه ساین ان باندې کلیک ورته اخلو. هماغه یوزر نیم موږ تاسو په خپله راخلئ، صرف پاسورډ ورکوو. کله چې پاسورډ ورکړو راځو په ساین ان باندې کلیک اخلو. کله چې ساین ان باندې دوستانو کلیک وایست لږ ورته منتظر کیږو تر څو په دې کې د موږ اکاونټ چې دی هغه اوس جوړ شي. بالکل تاسو دوستانو کتلی شئ دم کټ مټ هغه د بي نیټورک پر نوم دی دوستانو، هغه ته کټ مټ ورته دی. راځو په دغه نښه باندې کلیک اخلو تر څو زموږ تاسو ماینینګ دوستانو سټارټ شي. پورته افغانستان دوستانو انتخاب تاسو کتلی شئ. اوس په دې کې د موږ ماینینګ چې دی راځو اګري باندې کلیک اخلو. موږ ماینینګ چې دی هغه دوستانو بالکل سټارټ شول. اوس په دې کې د موږ ماینینګ چې دی هغه سټارټ شو. تاسو کتلی شئ په دې باندې د پای اعلانات هم راځي. ها تاسو وکتل چې موږ ماینینګ سټارټ شو. هر څه لږ څه وروسته به تاسو راځئ په دې کې به ماینینګ کوئ. څنګه په دې کې د ماینینګ سپیډ دوستانو زیات کوم مکمل معلومات بیا راتلونکي ویډیو کې هم درته ښیم. خو راځو اوس دغه برخه باندې کلیک اخلو دغه انوایټ فرینډ باندې. کله چې په دې باندې دوستانو موږ تاسو کلیک واخلو په دې کې تاسو کولی شئ ځان لپاره یو ریفرل کوډ البته دوستانو تاسو جوړ کړئ. هغه ریفرل چې تاسو بیا غواړئ ملګري پرې دعوت کړئ. نو راځو یو ریفرل دوستانو موږ په دې کې جوړو. ما دوستانو ریفرل کوډ جوړ کړو. تاسو کتلی شئ راځو په اپډیټ باندې کلیک اخلو او په دې کې هغه ریفرل کوډ به هم دوستانو تاسو در سره کپي کړئ او خپل کوم لینک چې دی هغه به هم دوستانو تاسو در سره کپي کړئ او نورو ملګرو ته ولګئ. یعنې شیر لینک باندې کلیک اخلو. دا تاسو کولی شئ په واتساپ ټلیګرام هر ځای کې ملګرو ته ولګئ او دغه کوډ هم در سره کپي کړئ. تاسو یو ځان لپاره خپل یو کوډ دوستانو په دې کې جوړ کړئ. نو دغه برخه هم دوستانو موږ تاسو خلاصه شوله. په دې کې یوه دغه مور برخه هم ده چې په دې کې د دوی په اړه معلومات دي چې د دوی په اړه معلومات دي په دې کې دوستانو. راځو بله دغه باټوه نښان یعنې والیټ نښان ته چې کله تاسو راشئ دوستانو په دې کې تاسو کولی شئ ځان لپاره یو والیټ جوړ کړئ. والیټ به څنګه جوړوو؟ راځو دغه ښه نه ټیک مارو او کنټینیو باندې دوستانو کلیک اخلو. نو راځو بیا هم په کنټینیو باندې دوستانو کلیک اخلو. په دې کې هم تاسو چې هر څه خوښوئ تاسو د خوښې وړ شیان چې کوم دوستانو هماغه هم تاسو په دې کې انتخابولی شئ. تاسو به صرف یو شی دوستانو انتخابوئ. راځو په دې کې هم
دوستانو یو انتخاب او دغه تاسو والیر د دغه ګوټونه هم تاسو در سره کاپي کوئ نو یې دغه ډاونلوډ باندې چې کلیک دوستانو تاسو واخلئ هغه کپي نښان باندې هم دغه به تاسو سره دوستانو بالکل سیو شي تاسو سره به ګیلري ته لاړ شي دوستانو نو راځو په دغه کوډ سیو خاص کوډ سیو باندې دوستانو کلیک اخلو دغه هم د تاسو کوډ دا خاص کوډ ادرس د دوستانو په دې باندې هم ډاونلوډ باندې هم کلیک اخلئ تر څو تاسو سره هم ګیلري ته د عکس په شکل سود شي دوستانو راځو بیا هم لاندې برخه باندې دغه هم ډاونلوډو دوستانو دغه تاسو سکین کوډ دی دغه سکین کوډ هم تاسو سره دوستانو ډېر پکارېږي نو راځو په دغه کیو آر کوډ سیوډ باندې دوستانو کلیک اخلو دا به هم له موږ سره سیو شي نو دغه تاسو دوستانو کتلی شئ دغه هر څه له موږ سره سیو شول ها مونږ والیر دوستانو په دې کې بالکل ریډي دی زمونږ والیر چې دی هغه جوړ شو دوستانو دلته نو تاسو کتلی شئ مونږ سره والیر جوړ شو راځو په دغه جمع نښان باندې کلیک کړه تاسو نور والیټونه هم په دې کې جوړولی شئ خو یو ته ضرورت دی صرف یو جوړ کړئ تر څو هغه ټوکن چې کله لانچ کېږي لیست کېږي بیا تاسو ورته ولیږئ ها دوستانو دغه د مایننګ برخه د په دې کې مای ګروپ د چې په دې کې تاسو کتلی شئ ټوټل ممبرز چې دی هغه یو دی مایننګ هم یو دی دوستانو په دې کې دغه تاسو کتلی شئ راځو په دې کې نورې برخې هم صرف د خپلې برخې کې دا خو صرف مایننګ دی راځو دغه پروفایل نښان ته راځو دوستانو تاسو سره خپل تصویر هم راښایي تاسو څومره مایننګ اوس روان دی هغه ټول تاسو دغه دوکان هم دوستانو ښایي په دې کې د یوزر ویریفیکیشن دوستانو څنګه دغه ویریفیکیشن ترسره کولی شو د دې په اړه تاسو سره راتلونکي ویډیو کې معلومات درکوم چې څنګه د دې په اړه موږ او تاسو ویریفیکیشن وکړو یا د دې KYC ترسره کړو دوستانو خو هماغه معلومات ټول درکوم چې دغه مای انفارمیشن برخه ده په دې کې تاسو کولی شئ خپل نوم ورته ولیکئ د نوم ترڅنګ تاسو دوستانو کولی شئ خپل تخلص ورته ولیکئ او تاسو خپل جنسیت ورته ولیکئ او په دې کې تاسو د زیږېدو کومه نیټه چې وي دوستانو په څومه نیټه باندې زیږېدلي یې دغه هر څه ډېر زیات مهم دي دغه باید تاسو ضرور په دې کې ورته ولیکئ ځکه چې دغه د تاسو لپاره بیا ډېر مهم دی دغه تاسو لپاره ډېر زیات دوستانو پکارېږي زیږېدو نیټه هر څه دقیقه ورته ولیکئ چې د الکترونیکي تصدیق یا پاسپورټ لرئ هر څه به دوستانو وشي ادرس کې تاسو راشئ مثلا ادرس خپل ادرس به هم تاسو دوستانو دلته ورته ولیکئ تاسو چې په کوم ځای کې اوسېږئ هغه ادرس به هم مکمل ورته ولیکئ او را به شئ په سیو باندې به کلیک واخلئ او پورته تاسو کولی شئ دغه کوم نوم چې دی دغه هم چینج کړئ دوستانو که غواړئ دغه نوم هم تاسو کولی شئ دغه ډول ما خپل نوم تخلص یو ځای دوستانو ورکړ پروفایل نښان دوستانو په تاسو په پروفایل نښان باندې چې کلیک واخلئ تاسو کولی شئ چې خپلې ګیلري څخه هم یو تصویر ورته راواخلئ ښه نو دوستانو دغه معلومات هم موږ ټول ورته بشپړ کړل او دغه برخه هم دوستانو پای ته ورسېدله نو په دې کې نور داسې څه نشته دی صرف دغه یوزر ویریفیکیشن د دې په اړه هم تاسو ته ویډیو جوړوم دوستانو تاسو خپل مایننګ په دې کې بالکل جاري وساتئ دوستانو نو ویډیو تر همدې ځایه که ویډیو مو خوښ وي درسره لایک او له نور دوستانو سره هم شریکئ دا چې داسې نوې اپلیکیشنونه تاسو لپاره بیا راوړو او راځو ته هغې موږ ته اجازت